ناسا د نړۍ د پای کال اعلان کړ. سلام او ښې چارې، د افغان پلس چینل تازه معلوماتي ویډیو ته ښه راغلاست. ناسا نړۍ ته خبرداری ورکړ چې نړۍ په چټکۍ سره د معلولیت په لور روانه ده، چې دا په ګوته کوي چې نړۍ به تر 2030 کال پورې پای ته ورسیږي. د متحده ایالاتو د فضا اداره ناسا وایي چې څنګه چې د اقلیم بدلون ګړندی کیږي او د سمندر کچه لوړیږي، سپوږمۍ کولی شي په 2030 کال کې په خپل محور باندې تیښته وکړي. د ناسا په وینا د سپوږمۍ دا ډول خړوبوله کولی شي په ځمکه کې د ویجاړونکي سیلاب لامل شي. د ناسا څېړنې وایي چې تر 2030 کال پورې به په مځکه کې د نویو ایجاد شویو سیلابونو شمېر د پام وړ لوړ شي. د ناسا د تحقیق په وینا حتی د سپوږمۍ په ایالت کې یو څه لږ بدلون کولی شي په ځمکه کې د لوی سیلاب لامل شي. دلته د یادونې وړ ده چې د سپوږمۍ قمري دورې په نیمایي وخت کې چې 18.6 کاله وخت نیسي، د لوړې لمبې شمېر به په ځمکه کې د بحر کچې د لوړېدلو له امله لوړ شي. د دې وخت په جریان کې د سمندر کچه به په یو اړخ کې لوړه شي. د ناسا د مدیر بیل نیلسن په وینا د سپوږمۍ کشش چې د طوفانونو لامل کیږي، همدارنګه د اقلیم بدلون به هم په ځمکه کې د سیلابونو لوی لامل وي. دوی دا هم وایي سیلاب چې ځمکې ته راځي د سپوږمۍ، ځمکې او لمر په شرایطو پورې اړه لري. دا وه د نن ورځې معلوماتي ویډیو. هیله ده چې له ویډیو څخه مو معلومات ترلاسه کړي وي. تر بلې ویډیو ښې چارې.